الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يد الله على الجماعة تلت على الله فجماعت باندې دا موجود حدیث اصل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا نقل ہے. پورا حدیث دا دیرے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالی زما امت پا گمراہی بین جمع کی اور اللہ تعالی اللہ جماعت باندے جماعت سر دے او سوچ ڈلی دا ڈلی او جماعت د مسلمانانو نه جدا شو هغه وجودای په جهنم کې. حدیث مطلب دار چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول امت په گمراهی باندې په یو ځای باندې جمع کړي. اگر کله خلق پکې گمراهان هغه کې دیشي ناروا او گمراهی پسې روان ټول امت په گمراهی باندې هغه نشي جمع کېدل. او ذکر جمع راځي نو ضرور باقي کې سره دلیل دا چې دی د قران سنت اجماع او حدیث دا معلومه اجماع دا حجت دی چې کله اجماع د پاره سند او دانه کې ماخذ د قران او حدیث نشي دی هغه وی او جماعت مراد دانه چې جماعت ځان لپاره جوړ کی. جماعت اصل کې مسلمانانو په یو عقیده په یو عمل باندې جمع کېدل دي ته جماعت هغه ویل کی. او خاص کر جماعت د حق تابعداري ته وي. اگر چې انسان یوازې بیا هم جماعت ته عبداللہ بن مسعود الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدك. جماعت ستوي کہ د حق موافقی اگر کته یوازی. ابراہیم علیہ السلام یو الله ان ابراہیم کان امه قانتا لله حنیفا. نو جماعت د حق تابعداري ته ویل کیږي اگر که انسان یوازی حصو کو سر پدې کې ملګری چي راغلی. لغوی سره تحقیق ہدایت لفظ مخ کی پنلسم حدیث کی دری وضاحت شوال ید العلیا خیر من الید السفلا. جماعت پمانه د سړو ډاله او د دې جمع جماعات راځي. دا دو فتح باب نے استعمال شی جماعه هي اجماع یوزی کول په معنا سره او د دې الجمعه په معنا ټول هفته او جامع په معنا د جامع مسجد او دارنګ الکلام الجامع خبر چې دا الفاظ کم وی لیکن مطلب زیات وی. اليوم الجامع جميع قدر جامع دیگو ابو جامع دسترخوان کنیت ته او د جامع جمع جوامع رضی جوامع الکلم چې ذکر کی. ترکیب ید الله ید مضاف لفظ الله مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا علی الجماعه على جار الجماعه مجرور جار سره د مجرور نه متعلق ثابتتن پوره ثابتتن اسم فاعل پکې هي ضمیر دی هغه ور لفاعل اسم فاعل سره د فاعل او سره د متعلقه شبي جمله خبر د مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.